کرما ولی غش وشت نشی ترا وحلے نشی دلتا ولی مخامخ نکینی ورطویات ساتی من عربیو من چی دی چا خلاف راوتلیو دام عربی دے من چی دی چا خلاف ولاریو دام عربی دے خو یاد ساتی پدی پیغمبر د حیا ختم دا انتہا د حیا د وربان دے پیغمبر دولان دی زنوانم چی زمان نظر د پیغمبر د دروازی دنن اولگیگی دا د پیغمبر د شان سر ماتا مناسب ندا زد جناب رسول اللہ د کور بی حرمتی کولے نشما غشے بولم تورب لگوم گزار بکوم خود جناب رسول اللہ د درشل بی ادبی نکوما اللہ ورطا ایمان نصیب کرو کنا جواب رکھ دا بی لہب خزدہ دا بی لہب خزدہ دیزے تے پڑھے واچولے شو اوے اللہ پاک کول د چکم پند خشاکو د لرگو روڑو ارادہ بے ہر سوا واللہ اعلم پکانی ستڑی شو دیر ستڑی شو علتے پند کی خودو دا عربو دو خزم دا دستورو جدوی با پند پا اگو روڑلو یو پڑے بے دیزے تا عرم کرو او اے دسی ستڑی نو کلاو دیر ستڑی شو پا دی کانی باندی پند کی خودو اور طولو زنانو کی بدرنگ نا بدرنگ مرگ و زمانہ دا رسول اللہ کی دا مشرکانو دا خزو بدرنگ نا و خراب نا خراب مرگ اگا دا چاہ دے دا ابی لہب دا خزد دا دا رسول اللہ مبارک سکا چاچی دا سکا چاچی دا سنگا مرگیو چپنڈ کی خودو اللہ جل جلالہو و حکم باندے پرشتو طویل دل اڈتا ورکی پنڈے دا کمرنا اخوا کو دادا سے ناستوا او اے لاندے اسمکی خپیق لکی انیولی او پڑے دیزے تر آگئے او دادا سے خطلے او دا دی خلے نئی پا دے طرف او پا دے طرف باندے گن روانو گن دلتوی دا دل ترا اوچت شو گن تے روانو ابن عربی لی کلی وید ابی لہب دا خزی دا خلینا گن ولی بار رأوتو دبا پتی جبا باندی دا رسول اللہ مبارک بیدبی کولا او تاسی انداز سربی کولا چاگا دا بل چا دا جنبی پراتلو باندی مشکل ہوا او دی با پتی بیدبی دا عرب و خزی خاندولی نوی نبی علیہ السلام بلچہ اللہ دی پتی خلا باندی گن را بہر کچی سریل شی دا دمرا بدرنگ گئی دا ابی جہل یو وینزوا او اغا دا شپی منز کولو سارا پورے با ولاڑا جڑل بی یو زلی وی دا سی وقتی دا ابی لہب خزر آغلا وی ابی جہل تاوی چتا نئی خبر شوی چستا وینزم دا دین نبی دین شوی دا وی آو خبر ایما وی خبر چل در تنخ وی سرنگا وی پا عربو کی دا دید قبیلی بدرنگ سزا صدا پا خزبانی سر خریل او پا دی میدان کے ادرول ودا سے ادروا او تا بلال تا داغون ورکڑی تل پا دی چوک باندی داغ ورکا کتا پا استاد ورانی استاد دشمن نم سنگا اخی دمرا بے کاروا و دمرا بدرنگوا اللہ رب العزت آغا وینزا کم مقام تا او رسولا اللہ جل جلالہو دا بی لہب خزا کم مقام تا او رسولا تقا دو نکتی دی علماء ذکر کری چی ابی جہل دا بی ادبی پا وجہ باندے اللہ دا دو معصومانو دا اللہ سا پا بدر کی مردار کو جہنم تے ہولے گلو او دا طولو مڑونا بدرنگ مڑے دا ابی جہل وی بدنی اوپر سیدو او پا دی مخ باندے دا سیو بدرنگا پردخ دے اغرزولا دا سور سپینو وٹا تنیوا او دمرا بدرنگ شدا چی پا طولو قریشو کے دن بل بدرنگ سنادی دو قریشو کو پا میدان بدر کی بل پا نظر نراتلو
دې عالم لیکلی چې دا مین وجه دا وه چې د بې ادبه انسان به ړومبې الله مخ بدرنګوي او الله به یې د خولې نه په وخت د ځنکدن کې داسې سره وباسي چې هغه به د دې دپاره وروسته یو لوی بدرنګ تاریخ پروت وي. اوس راځو حبشې ته. عربو نه د صنادیدو قریشو نه صحابه تنګ شو. ابي جهل اعلان وکړ چې نور ورسره بل کار مه کوئ، به چې څوک ګورئ په ژوندون اور ته غورځوئ، سزاګانې ورکوئ. د دې پیغمبر ورځ په ورځ باندې خلق ډېرېږي. او یو عالم لیکلی وي دا د حمزه صاحب د ایمان د راوړلو نه بعد دا کار وشو. حمزه رضی الله تعالی عنه هغه د ابي جهل د ټول ملګري سره خپلو کې ټول د نبي علیه السلام خلاف. یو ځل ابي جهل نبی علیه السلام د صفا غونډۍ په خوا کې ونیولو د دې ګریوان نه، او نبی علیه السلام مبارک هېڅ هم نه ویل. نو دې ورته ویل زه تا ته په څه باندې صدمه او تکلیف درکړم چې ته پرې خفه شې. نبی علیه السلام مبارک ورته ویل زما خفګان کې تا ته هېڅ نه میلاویږي. نو دوی ورته داسې ګزار اراده وکړه. یوه ښځه تېرېدله ده، دوی د خاندان یو زنانه ورته ویل ګزار پې مه کوه، ګورې داسې ګزار لاس به دې په بدن پورې پیوسته پاتې شي، بیا به نه کولاویږي. چې څه ورته وایه خو ګزار پې مه کوه. چې چا هم د ګزار اراده کړې هغه لاسونه بیا ګورې بیا په حرکت کې پاتې شوي نه دي. وایي ابي جهل ورته بدې ردې ویلې، خرابې خبرې وکړې. دا ښځه ژړلې او په لار روانه چې ایمان نه راوړي خو مه راوړئ، د بدو ردو مسولې هغه درته ولاړ دی او تاسې بدې ردې وایي. ریاض ساتي داسې کمال نه دی چې یو مظلوم تا ته څه وایي نه او ته ورته بدې ردې وایې. دغه وخت کې د الله د قهر نه ویرېږه. اوس د الله نظام ته وګوره. دا زنانه روانه ده او حمزه رضی الله تعالی عنه دا ډېر ښکاري انسان، ښکار به ډېر خوښ. نو د ښکار آلات لینده ده او سامان ورسره دی، دا داسې راتېرېږي. په دې ښځې نظر پرېوت، ولې ژاړې څه چل دی؟ ورته وایي او د عبدالمطلب زویا ما په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لیدلې دي، خو داسې ترخه مې لیدلې نه وه. څه ستا وراره ته ابي جهل کنځلې کولې، بدې ردې ویلې، ستا وراره هېڅ ویلې نه، اوښکې روانې وې. حمزه رضی الله تعالی عنه کور ته لاړو. زما وراره ته ورته څه نه ویل؟ نه هېڅ نه. جڑا پدیرالا اے دا عبدالمطلب بچو ستاسی خاندان لچا کنزلی کڑی ندی، ستاسی خاندان تچا بدرد ویلی ندی. افسوس پدی باندې راغی چې اغلا وارثا ولاړو، نه تر ورسره موافق دی نه د تر زامن موافق دی. و حمزه تانه مې ډېره لویه تمه ده، رسول الله خپه لاړو خوشاله راولا. چیرته لاړو وراره مې چیرته لاړو، ورته وی نوره پته شته دی نه. سترګو مبارک ته لاس مبارک نیولی و، د خفګان په حال کې روانو. غالبا دننه بیت الله ته لاړ. حمزه رضی الله تعالی عنه کور ته لاړ. سامان د ښکار ارسي پرېښودل، یو لاس کی توره ده، اخ ډېر تیزی او جلال کی دارالندوی ته راغی. دارالندو کی عتبه ناست دی، شیبه ناست دی، لوی لوی صنادیدی قریش ناست دی، ابي جهل ناست دی. ناګهانه د لرې رارسېدو نه یې جرأت دومره تیزو جلال کې راغی. د څو کسانو منځ کې ناست دی، حلقتي چارچا پیرا ده، لرې نه ور باندې ګزارو کو. ابي جهل په دې ځای باندې ولګېدو، وینې پرالې. عتبه شیبه ورته وی او حمزه ولې دې ګزارو کو؟ ورته وی ګزار مې دې دپاره کړی نه دی. یاد ساتئ ایمان
راوړل خپل موکار دی ایمان راوړی یا نه راوړی زما وراره ډېر غیرتي انسان دی زما وراره چاته د کنزلو جواب په کنزلو ورکړی نه دی زما پیغمبر وراره زما د عبدالله سب یتیم بچی چاته اوس پورې د کنزلو جواب په کنزلو ورکړی نه دی و بدبخته تا د هغې پلار له کنزلي کړي دي تا د هغه نیکه زورلی دی فلہذا د بلگزار میں انتظار کوا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خلق انی ولا ابی جال ناستے زور کینا حرکت نکی سوکور ترال ورطویا ابا الحکم ولی جرأت کے نا ولی گزار نکے ورطوی ماتا زمان د خاندان خلق معلوم دی او خاص کر د عبدالمطلب په خاندان کی یو مسله را روانه ده چې دوی په غیرت باندې ځان وجني دوی په کنزلو کولو باندې ځان وجني که مالک حرکت وکړو د حمزه د مقابلې څوک شته دی نه حمزه به نورم جلال کې راځي بس پرېږدی نور رخصت کې چې ځي ویل زم نه دلته به وی چې ما د عبدالمطلب نوم غلط اخیستلی زه د هغې معافي غواړم الله اکبر عتبه ورته وایي ګوره د دومره لوی سردار د وړاندې داسې خبره کول ګران کار دی هغې ویل ستا سردار به غیرتي خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لا بل غیرتي څوک دی هغه ورته وایي عتبه ورته وایي ولې تاسو د ایمان اظهار کړی جلال کې راغی وایي لا اله الا الله محمد رسول ایمان یې راوړو خلق حیران شو چې د دې چېړلو نه چېړل خو ابي جهل ورته ویل خوند یې درکو دا چې څومره چېړې دوی غوسه کېږي بس پرېږدئ خو والی زوما مه یې چېړئ روانو د دوکو نو سردار باندې نظر پرېوتو چې ورغه اعتراضونه چاپیر کړل وراره او دا رضایي رورم دی ځکه دیم د صحیبي سینه روغدلې دا او دم نبی علیه الصلاۃ والسلام راځه ولي بدل مې ته واغوسته خان به بدل کنسلې لکه سیرت ابن هشام لیکلی وي حمزه رضی الله عنه په جړا شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارکم کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی سدی وکړل وی په ابي جهل می گزار کو سر می ورته مات کو ورته وی تر بیا دې سو وکړل وی بیا می وراره پتا ایمان راوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی خدای چې دا عمل دی داغه گزار نه بعد ایمان راوړ وی او داغه گزار نه بعد می ایمان راوړ وی کچیرته د هغه د گزار نه دی وړاندې ایمان راوړی وی نو ما به خپل بدل اغوستو ته پرېښودلی نه وي دا زموږ پیغمبر که د ایمان وړاندې راوړی وی او ما نه دې تپوس کړی وی نو بیا به ما ته خپل بدلي اغوستو ته پرېښودلی نه وی ولې وراره وی خیر دی دا زما او د ذات خبره وه دې چې څه ماته وویل ما ورته دغې وخت هم عذاب نه دی کړی